جماعت قدر کئی جماعت سر محبت کی د جماعت په پکی خپکیږي د جماعت په بلب خپکیږي خو رښتیا وایم د جماعت د امام په خپوش لیدل جرابي دي په سو خپشوي او ځنې خلکو ته وایم هر سړی غواړي چې زما بچي دیندار شي هر سړی غواړي چې زما بچي حافظ شي هر سړی غواړي چې زما بچي عالم شي هر مور غواړي چې زما بچي حافظ شي زما بچي عالم جوړ شي لیکن د هر چا د بچي نه حافظ او عالم نه جوړيږي دا وجہ سره من په جماعت پیسې لګاو محله کې جماعت جوړ شي په مدرسه پیسې ولګولې محله کې مدرسه جوړ شي ما بل ورځ یو ځای کې یو کس نه تاسو کوم یو جماعت کې پروګرامو ما د دې جماعت څومره وخت جوړ شوی ما ته دا د 200 کالو نه جماعت ته د 200 کالو جوړ جماعت ته ما ورته د 200 کالو جوړ جماعت ته د دې جماعت په گورن کې حافظان سودي الله می دې قسم وی یو حافظ نو ما ورته دا جماعت د 200 کالو زوړ جماعت ته په دې محله کې د جماعت په گورنډینو کې علما سودي یو عالم هم پکې نشتا محله والا جماعت له پیسې راغونډ کی محله کې جماعت جوړ شي مدرسې له پیسې راغونډ کی مدرسه جوړ شي خو د محله والا د جماعت په امام پیسې نه لګي دغه محله کې عالم نه پیدا کیږي حافظ نه پیدا کیږي او یاد ساتئ زخل کو ته مې خلکو پدې مسله ځان پوي کوي دین به د مولا په ختمېدو ختمېږي دین د مدرسې په ختمېدو نه ختمېږي دین د جماعت په ختمېدو نه ختمېږي دین به د مولا په ختمېدو ختمېږي یاد ساتئ خانه کعبه وا او زمې عزتمندو خانه کعبه هغه خانه کعبه چې ما او تا ورته مخکو په دې خانه کعبه کې زمې عزتمندو دې کې د دوه مزاج والا خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدرسې ډون بنے استاد نبی علیہ السلام دے رسول اللہ مبارک د مدرسې ډون بنے استاد د مسجد ډون بنے امام محمد رسول اللہ د قرآن ډون بنے استاد محمد رسول اللہ نبی علیہ السلام کی نستو دار ارقم کی خلق ته قرآن خودو خلق زمې عزت مندو د دوه مزاج والا شو چا د قرآن دغه استاد سره لګیدلا د چا د قرآن د استاد سره لګیدلا زمې عزت مندو یو طرف د مزاج د ابو جہل دے یو طرف د مزاج د صدیق اکبر دے یو طرف د مزاج د ابو لہب دے یو مزاج د عمر فاروق دے یو مزاج د عتبہ دے یو مزاج د عثمان ذی نورین یو مزاج د شیبہ دے یو مزاج د علی مرتضی دے دې دوه مزاجونو کې فرق نبی علیہ السلام غوښتل چې ابو جہل مسلمان شي نبی علیہ السلام غوښتل چې ابو لہب مسلمان شي نبی علیہ السلام غوښتل چې عتبہ مسلمان شي نبی علیہ السلام غوښتل چې شیبہ مسلمان شي لیکن یو تم اسلام ملاو نشو د دنیا نه کافر لاړل ما ول د دې زندگی وګورا ابو جہل په تمامه زندګۍ کې د خانه کعبه بي عزت نه کړې ابو جہل په ټوله زندګۍ کې د خانه کعبه بي عزت نه کړې ابو جہل خانه کعبه نه ورانولا ابو جہل په خانه کعبه باندې پیسې لګولي د خانه کعبه تعمیر کړي علماء کرام تشریف فرمانی رسول الله مبارک اعلان د نبوت نه لیکړي تقریبا 15 کال مخکې مکه مشرکانو د خانه کعبه تعمیر کړي دي چا تعمیر کړي چا کړي زما په جملو باندې مغور دي سوچم دي تعمیر د مکه چا کړي خانه کعبه تعمیر چا کړي د مکه مشرکانو کړي چا کړي د خانه کعبه مشرکانو په خانه کعبه باندې پیسې لګولې په خانه کعبه باندې د خانه کعبه مشرکانو پیسې لګولې په دغه مشرکانو کې ابو جهل مو په دې کې ابو لهب مو په دې کې عتبہ مو په دې کې شیبہ مو دا دغه وعده سردارانو دا متولین د خانه کعبه دی بل خانه کعبه مل منول روټایم راوړلا دی بل خانه کعبه مل منول وبم ورکولې دی بل خانه کعبه مل منول زیم ورکاو او تاسو نو تاسو کوم ابو جہل خانه کعبه سره لګیدا خود خانه کعبه د امام سے لګیدل आवाज न राज लगे अल्लाह पाक द ईमान न महरूम को अल्लाह सो कर द ईमान ने महरूम को से कर
د خانه کعبه د امام سے نه لګیدلا د خانه کعبه سے لګیدا خود خانه کعبه چې کوم امام د هغه سے نه لګیدلا قران سے هم لګیدلا علماء کرام تشریف فرما دي رسول الله به قران تلاوت کو د مکه مشرکان براتل پټ په قران کریم د وخت کې خوندو نبی علیہ السلام به قران تلاوت کو ابو جہل به خانه کعبه په غلاف کې پټ ولاړو قران کریم ته به وخت کې قران سے لګیدلا خود قران د استاد سے لګیدلا لګیدلې اللہ دے ایمان نہ محروم کو اللہ سو کر دے ایمان نے محروم کو زمن مزاج کی امدادا دے جماعت سملے گی خود جماعت دے امام سمنے لگی دا قرآن سملے گی خود قرآن دا استاد سمنے لگی زم محروم زکیم چھ زما دے جماعت دے امام سمنے لگی زما کور تحافظ زکا نرازی زما پکور کی عالم زکا نہ پیدا کی گئی کہ جماعت سے ملے گی خود جماعت دا امام سے ملنے لگی دا ابو جہل تا ایمان زکا ملاو نشو کہ ابو جہل دا جماعت سے لگی دا خود جماعت دا امام سے نہ لگی دلا قرآن سے لگی دا خود قرآن دا استاد سے نہ لگی دلا ابو بکر صدیق دا پا ایک نمبر باندے صدیق اکبر دا جماعت سے لگی دلا خطا سنو تا پوس کم دا جماعت دا امام سے لگی دا کو نہیں لگی دلا لگی دے کو نہیں لگی دلا ابو بکر صدیق دا قرآن سے لگی دلا خود قرآن دا استاد سے لگی دا کو نہیں لگی دلا دا مدرسی سے لگی دا مدرسی دا استاد سے لگی دا کو نہیں لگی دلا ابو بکر قرآن سے لگی دا قرآن دا استاد سے لگی دا جماعت سے لگی دا جماعت دا امام سے لگی دا مدرسی سے لگی دا مدرسی دا استاد سے لگی دلا ابو بکر پہ جماعت ہم پیسے لگو لے جماعت پہ امام ہم لگو لے اللہ سے اکل ابو بکر صحابی پلار صحابی مور صحابیہ خز صحابیہ نوری صحابیہ زوی صحابی نسی صحابی اللہ سلور پشت پور صحابہ کرام پکور کے پیدا اللہ سے اکل اللہ دا ابو بکر تم ایمان ورکو پلار تم ایمان ورکو مور تم ایمان ورکو خزی تم ایمان ورکو لور تم ایمان ورکو زوی تم ایمان ورکو نسی تم ایمان ورکو ابو بکر پخپل صحابی پلار صحابی مور صحابیہ لور صحابیہ زوی صحابی نسی صحابی رب کائنات دا ابو بکر پسلور پشتو کی صحابہ کرام پیدا نسل وجنا دا ابو بکر دا جماعت سم لگے دا جماعت دا امام سم لگے دلا زما جملو تقور کوئی زما پہ خبر ہوئی گئی زماو دا ابو جہل منس کی بفرق سی دا ابو جہل صرف دا جماعت سے لگے دلا زما با جماعت سم لگے دا جماعت دا امام سم لگے رشتے بھائی ابو جہل صرف پہ جماعت پیسے لگو لے زما پہ جماعت ہم پیسے لگوں دا جماعت پہ امام بیم لگوں ابو جہل سے با میں فرق علی راضی ابا زما فرق با علی راضی زما فرق با علی دا ابو جہل سے راضی کہ زما دا جماعت سے سنگ مین دا دسی با دا جماعت دا امام سم مین اور یاد ساتے ابو جہل مزاج کسو دا جماعت امام اوخا دا مدرسے دا استاد دا بیزتیو کا دا مدرسے دا استاد دا قتل منصوبہ جوڑا کا دا مدرسے استاد دا جماعت امام دا قرآن استاد دا کلی نوباسا دا مرگری خپکا دا ادر دوا دا خپکا دا پریشانکا دا مزاج دا ابو جہلو دا مزاج دا ابو لہبو دا مزاج دا عطبو دا مزاج دا شیبو مزاج دا صدیق اکبر سو ابو بکر ہوئی جماعت پری دا خود جماعت امام مپریدا ابو بکر سے ہوئی جماعت پریدا خود جماعت امام ابو بکر خانہ کعبہ پری خودلا ولی پری خودلا دا خانہ کعبہ دا امام پا محبت کی پری خودلا